السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې له رادیو څخه یا له MP3 څخه سړی د علماو بیانونه اوري او لمونځ ورته کوي، مثلا هغه شروعي سړی لمونځ کوي یا نفلي لمونځ یا فرضي لمونځ، دا د شریعت د نظره څخه څنګه دی؟ محترمه، مکروه عمل دی که د سړی ذهن ور بدلاوه لمانځه کې، خو چې انسان ودرېږي باید خپل لمانځه کې سوچ وي او د الله جل جلاله سره یو مناجات شروع سو، نو دا که MP3 چالانې وي یا رادیو چالانې وي، نو خو د دې انسان فکر ځي. نو فقهای کرام وایي په لار کې لمونځ مکروه دی، په لار کې د لمونځ نه کوي. دوه علت یې ویلي دي. یو علت دا دی چې د خلکو حق د عامه ودي دا غولارې وربنده که، او بل علت دا دی چې د زړه مشغوله سو له خشوع څخه، نو دی مشغوله سو بالخلق عن الحق، الله جل جلاله څخه په مخلوق مشغوله سو. نو پر لار یعنی په روډ کې لمونځ کول دوه علت دي. یو علت دا دی چې خلک راځي ته لار بنده کړی ده. دوم علت دا دی چې نو خلک رالو نو ستا ذهن هغو ته وراوړي، نو دلته شغل ستا د زړه رالی. نو اوس دا MP3 و دا ټیپ که د سړي ذهن ور بدلاوه ور اړوه، نو بیا مکروه عمل دی. او که د سړي ذهن نه ور اوښتي بیا دې چالانې، نو د خلک نارې وي. بازار کې سړی لمونځ کوي د مشرانو غرپورې، دا ستا تر حضوره پورې تعلق لري. حاصل تحتوي على المراکل الفلاح 355 كتاب الصلاة فصل في المكروهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.